بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، وخت مو په خیر. تاسو ته ښه راغلاست وایم د MTCNA د زده کړې پینځمې ویډیو ته. ملګرو، د دې ویډیو په پای کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې لومړی پورټ څه شی ده. دا چې پورټ څه شی ده ملګرو، په اړه تاسو ته معلومات درکوم. او دویم د مایکروټیک راوټر د پورټونو پیژندنه. دا چې په مایکروټیک راوټر کې کوم پورټونه شتون لري او د اړینو پورټونو په اړه به تاسو ته معلومات درکړم. نو له تاسو څخه هیله کوم ملګرو چې د ویډیو تر پایه راسره ملتیا وکړئ او دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ. همدارنګه زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو زما له راتلونکو معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن او خبر شئ. نو راځو د پنځمې ویډیو لومړۍ برخه پیلوو. پورټ څه شی ده؟ پورټ د شبکې د وسایلو یا ډیوایسز ترمنځ د فزیکي اړیکې د رامنځته کولو لپاره یوه وسیله یا ځانګړنه ده چې په بېلابېلو بڼو کې شتون لري او د هرې بڼې لپاره یې ځان ته ځانګړي کنیکټورونه یا کنیکټرز کارول کیږي. لکه څنګه چې په یو کور کې وار یا دروازه ارزښت لري، همداسې په شبکه کې پورټ د ارزښت وړ دی. یعنی هرې شبکې ته د پورټ په وسیله ډیټا دننه او بهر کیږي. دا هم د بیلابیلو پورټونو ډولونه چې د شبکې د وسایلو لپاره کارول کیږي او شتون لري. د پنځمې ویډیو دویمه برخه د مایکروټیک راوټر د پورټونو پیژندنه. لکه څنګه چې مو وویل، پورټ په شبکه کې د ور یا دروازې په څیر ده چې ډیټا ته په شبکه کې د دننه کېدو یا بهر کېدو لاره برابروي. مایکروټیک راوټر هم بیلابیل پورټونه لري چې شمیر یې د هر ماډل په بنسټ سره توپیر کوي. خو له ځینو نامتو پورټونو څخه به یې یادونه وکړم او ځانګړنې به یې په لنډ ډول سره در وپېژنم. لکه څنګه چې تاسو ملګرو په شکل کې وینئ یا چې دا د مایکروټیک یو راوټر ده او په دې کې بیلابیل پورټونه شتون لري. دا چې کوم پورټونه په دغه مایکروټیک راوټر کې شتون لري، د اړینو پورټونو په اړه به تاسو ته معلومات درکړم. ملګرو، د مایکروټیک راوټر لپاره ډیر پورټونه شتون لري چې له ځینو اړینو پورټونو څخه به په لنډ ډول یادونه وکړم او تاسو ته به په اړه معلومات درکړم. لومړی د ایترنیټ پورټونه دي. د ایترنیټ پورټونه یا ایترنیټ پورټس دې ته انټرفیسونه یا انټرفیسز هم وایي چې یوازې RJ45 کنیکټورونه ورسره نښلول کیږي او د دې پورټونو تر ټولو اړینه دنده د ډیټا لیږدول دي. همدارنګه د ایترنیټ پورټونه له بیلابیلو ځانګړنو سره شتون لري چې یادونه به ورڅخه وکړم. لومړی ایترنیټ چې له 1 MBPS څخه تر 10 MBPS پورې وړتیا لري. یعنی ملګرو، په دې کې کولای شو مونږ له 1 MB څخه تر 10 MB پورې پر ثانیه ډیټا ولیږدوو. دویم فاست ایترنیټ چې له 10 MBPS څخه تر 100 MBPS پورې وړتیا لري. یعنی په دې کې مونږ له 10 MB څخه تر 100 MB پورې ډیټا پر یوه ثانیه کې لیږدولی شو. او دریم ګیګابیټ ایترنیټ چې له 1 GBPS څخه تر 100 GBPS پورې وړتیا لري. یعنی په دې کې له 1 GB څخه تر 100 GB پورې ډیټا پر یوه ثانیه لیږدولی شو. باید یادونه وکړم چې ایترنیټ ته 4 جنریشن ټیکنالوژي، فاست ایترنیټ ته 5 جنریشن ټیکنالوژي او ګیګابیټ ایترنیټ ته 6 او 7 جنریشن ټیکنالوژي هم وایي. ملګرو، لکه څنګه چې په شکل کې تاسو وینئ، موږ سره مایکروټیک راوټر ده چې په دې کې 15 ګیګابیټ ایترنیټ پورټونه شتون لري. همدارنګه په دې کې 15 دانې فاست ایترنیټ پورټونه شتون لري چې د دې پورټونو لپاره RJ45 کنیکټر او همدارنګه کټ 6 کیبل کارول کیږي. یعنی په مجموع کې دغه مایکروټیک راوټر 10 دانې پورټونه لري چې په هغو کې 15 پورټونه ګیګابیټ ایترنیټ پورټونه دي او همدارنګه 15 پورټونه فاست ایترنیټ پورټونه دي چې عموما ګیګابیټ ایترنیټ پورټونه په یوه ثانیه کې له 1 GB څخه تر 100 GB پورې ډیټا لیږدولی شي او همدارنګه فاست ایترنیټ پورټونه چې په یوه ثانیه کې له 10 MB څخه تر 100 MB پورې ډیټا لیږدولی شي. په دویمه برخه کې د SFP پورټونه دي چې پوره نوم یې سمال فارم یا فیکټر پلګیبل ده. دا د فایبر لینک لپاره کارول کیږي. یعنی کله چې له فایبر نوري څخه د انټرنیټ د کارولو لپاره ګټه اخلو نو بیا دا پورټ کاروو. د دې پورټونو شمیر هم د راوټر ماډل ته په کتو توپیر کوي. د SFP پورټ لپاره د جیبیک کنیکټر څخه ګټه اخیستل کیږي چې پوره نوم یې ګیګابیټ انټرفیس کنورټر ده. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو په شکل کې وینئ، یا په هر مایکروټیک راوټر کې 1 یا 2 دانې SFP پورټونه شتون لري او په ځینو مایکروټیک راوټرونو کې کېدای شي له دې څخه هم زیات شمیر SFP پورټونه شتون ولري چې د ټولو لپاره جیبیک کنیکټورونه کارول کیږي.
په دریمه برخه کې د یو اس بي پورټونه دي. پوره نوم یې یونیورسل سیریل بس ده. دا پورټونه عموما د یو اس بي وسایلو لپاره کارول کیږي لکه فلاش، یو اس بي هب او داسې نور. له دې پورټونو څخه هغه وخت ګټه اخیستل کیږي کله چې د مایکروټیک راوټر فایلونه یا بیک اپ زیرمه کول وغواړو او د دې پورټ لپاره یو اس بي کیبل کارول کیږي. څنګه چې تاسو ګورئ ملګرو دا د یو اس بي پورټ ده او دا هم یو اس بي کیبل ده چې د یو اس بي پورټ لپاره کارول کیږي. په څلورمه برخه کې د کنسول پورټونه دي یا کنسول پورټس. دې ته تنظیماتي یا کنفیګوریشن پورټونه هم وایي او د دې پورټونو په وسیله د مایکروټیک راوټر تنظیمات ترسره کیږي. خو دغه تنظیمات په کمانډ لاین بڼه یا سی ال آی کمانډ لاین انټرفیس کې ترسره کیږي او ځان ته ګرافیکي بڼه یا جی یو آی یا ګرافیکل یوزر انټرفیس نه لري. د دې پورټونو لپاره له کنسول کیبل څخه ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ ملګرو دا موږ سره نوی ماډل کنسول پورټ ده. همدارنګه زوړ ماډل کنسول کیبل موږ سره شتون لري. دا هم زوړ ماډل کنسول پورټ ده او دا هم ملګرو نوی ماډل کنسول کیبل ده چې تاسو یې نمونې کتلی شئ. او په پینځمه برخه کې د برېښنا پورټونه دي یا پاور پورټس. د دې پورټ په وسیله د مایکروټیک راوټر ته برېښنا ورکول کیږي او دغه پورټ په ټولو برېښنایي وسایلو کې شتون لري چې شمېر یې بیا هم سره توپیر کوي خو په ډیری وسایلو کې یو پورټ شتون لري. دا هم ملګرو شکل ده چې د کوچنیو مایکروټیک راوټرونو لپاره دغه ماډل پاور پورټونه کارول کیږي او همدارنګه ورسره پاور اډاپټر یا چارجر هم کارول کیږي چې په عمومي ډول سره له 10 ولټ څخه تر 28 ولټ پورې برېښنا تولیدوي او دغه کوچنیو مایکروټیک راوټرونو لپاره ډي سي یا ډایرکټ کرنٹ پاور چې ده هغه له 10 ولټ څخه تر 28 ولټ پورې ضرورت ده یا اړتیا ده. همدارنګه ځینې نور مایکروټیک راوټرونه د ماډل په توپیر سره کیدای شي ډېرې برېښنا ته یا ډیر پاور ته اړتیا ولري. نو ملګرو دا ټول هغه معلومات و چې د پورټ په اړه باندې ما تاسو ته په دغه ویډیو کې چمتو کړي و. هیله ده چې د دغه ویډیو څخه مو ګټه اخیستې وي او څه ناڅه مو په علم کې زیاتوالی راغلی وي. له پاملرنې څخه مو مننه. هیله ده چې زما چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو زما له راتلونکو نورو اړینو او معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن شئ. ملګرو دا هم زما د یوټیوب چینل لینک دی. یو ځل ضرور زما یوټیوب چینل ته دننه شئ، زما ویډیوګانې در سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ملګرو چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.